حضرت ام المؤمنین د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې د لمانځه په باب کې څوک د دې نه پوښتنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تاسو سره کوټه کې وخت تیرو د شپې عبادت څنګه کوه دی ورته ویلې په اول د شپه کې به ویده شو د اول د شپې نه وای دا معنا نه چې الماخستان د لمانځه نه مخکې شپه خو د ماښام نه شروع کیږي الماخستان د لمانځه نه مخکې خو خوب مکروه ده هغه نه معنا مراد دا معنا الماخستان مونځ به چې وکړو المانځنه بعد به چراغ کور ته بیا به یو څلور رکعات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کول هغه به وکړه بیا به ویده شو دا معنا دی اول د شپې دا به ویده شو چې کله به پیشلمي وخت نږدې شو وخت بیا به جګ شو او ترى دلته د ویتر لفظ مطلق ذکر کړی وروسته د ویتر خبره را روانه ده دا صلات الليل ته ټولو ته ویتر ویل کیږي ځکه بهتره هغه څوک چې په دغه اعتماد لري چې زه د شپې په اخر کې ویښېدای شم بهتره څه ده چې ویتر څه وکړي په اخر د شپې کې وکړي اوس نو اته رکعتې تهجد وکړه درې رکعتې ویتر مجموعه لمونځ څومره شو 11 طاق ویل کیږي که جفت که 10 رکعته تهجد وکړي درې رکعتې ویتر 14 طاق شو خو چې ویتر په اخر کې شو ټول مستاق شو نو دلته دا نه معنی چې صرف ویتر یعنی د تهجد او ویتر به وکړه د شپې په اخر کې بیا به بیرته خپل بسترې مبارکه ته راغی فاذا كانت له حاجه علم باهله کبه حاجت وو خپل اهل ته را بغی نږدې به شو خپل اهل ته به چې اذان واوریدو اوچت براجک شو که جنوب په ځان به وبتو یک غسل به وکړه کني او داس به وکړه دا معنا دا چې د شپې تهجد به وکړه د تهجد نه بعد کدی بیبي سره هم بستری کوله شپې په اخر کې اکثر اوقات کړه اول کې هم کړی دي خو اکثر دلته کړه اوله وای چې حق دی الله په خپل حق مقدم کی عبادت حق دی الله ده او جما کول حق د خپل نفس ته د خپل بنده ده نو دبو دا کړ چې اول د الله د رضایت کوشش وکي تهجد به وکړه پس دی غنه به بیا د خپل بیبي سره جما کړه خو ار واره نه ار شپه نه ولی بیرته د تقید نه معلومیږي که جنوب وو نو بیا غسل کنه دا من ار شپه خو نه خو بستر کې د نبی علیہ السلام ورسته روان د عادت او چې د بیبي سره بغړ سملستو اوس نو دا ګډ سملستان کې وای کله جماع کله مثلا لمس بشهوات تقبیل دغه المام ویل کېږي خو که جنوب وو غسل به وکړه دلته بیا اشاره ده دیته شپم په عبادت تیر کړي د شپې په اخر کې د خپل بیبي سره جماع دي جماع نو ورسته بیا لک پروت خو د عبادت نه بغافل کېدو نه چې څنګه به اذان اوریدو او حالت اذان په څه وخت کې کېدو خورون صحابي مقرر وو چې بل به ناس تو کته به سپیده چاو ته چې څنګه به ورتوله چې سپیده و چاو د دستی به اذان کوه او د موږ په مذهب باندې د سحر په منځ کې خو اسپار مستحب ده نو د اذان نه بعد به پیغمبر علی السلام دستی جک شو غسل به وکړه بیا به زه 2 رکعات خفیفتین سنت وکړه دغه نه بعد به بیتلو جمع ته او کنا او داس په وکړه دا او داس خوب دی وجه نه پرون موږ ویل چې په خوب باندې خو د نبی علی صلوات والسلام او داس نه ماته دو بل ضرورت په او داس په وکړه یا د دې لپاره چې د سحر منځ د لپاره بیرته بیداری کې پیدا شي سړی ته خوب ورشي دا خوب زنګيږي نه ورکیږي چې مخته وبو واچي اندامونه پرېمینځي هغه خوب اثر ورکشي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول وو چې هغه به د شپې اوله حصہ کې مجلسونه ډیر نکړه کله کله خو پرون مو ویلې سمر بلیلم کړه کله کله د بیبيانو د خوشاله د پاره اول د شپې کې مجلس ور سره کړه خو په عام اوقاتو کې چې اول د شپې سړی په مجلسو مصروف کې بیا د تهجد نه محروم جمع تل خطر وي نو د اول د شپې هغه کو خوب کو بیا به راځي شو دغه نه بعد بیا عبادت وکړو د عبادت نه بعد بیا خپل ضرورت پر کوو